سیدنا سلیمان علیہ السلام بارک تعالیٰ پاک کو فرمائل اے زما پیغمبر اے زما محبوبہ اے زما دوست څه شی غواړې سلیمان علیہ السلام بارک ورته فرمایل اے پاک پروردگار ستا مینه و محبت او خوف و ډار ستا مینه و محبت مې په زړه کې راواچو ستا درنه غواړم او ستا نه خوف و ډار ستا نه بیر الایمان بین الخوف والرجا الله پاک ورته فرمایل ای زما حبیبه دا دوه به هم درکړم ای زما دوسته دا دوه هم تا ته ورسېږي لیکن له دې سره چې تا د آخرت غوره کړی له دې سره چې تا زما خوف و ډار وغوښتی او مینه و محبت دې راڅه وغوښتله له دې سره سره به دنیا کې هم داسې څه درکړم چې نه مې مخکې چاته ورکړی نه مې وروسته دا انتخاب د ډېر ښه شی وکړي هغه بادشاهي الله پاک ورکړله هغه مال و ملک و دولت الله پاک ورکړی چې نه له ده نه مخکې چاته ورکړي ول نه له ده نه وروسته د ده بادشاهي په انسانانو هم وه په پیریانو هم وه په مرغانو هم وه په سمندر چا بادشاهي نه ده کړې په سمندر هم وه په وچه باندې هم وه ټول کورې د ځمکې په ټول لوی زمین باندې الله تعالی ورته بادشاهي ورکړه په هوا باندې هم وه پیغمبري هم الله پاک ورکړه دنیا هم الله ورکړه دین هم الله ورکړه اصل دین دی نه دنیا که موږ دینداره ځان جوړ کړو موږ دین غوره کړو دنیا به دې پښو ته راسخلي دنیا به الله په خپله درکړي او دنیا په نصیب باندې رسېږي النصیب یصیب ولو کان تحت جبلین نصیب لازمي تا ته رسېږي که د غرونو لاندې صحیح دی غرونو دنیا په نصیب باندې رسېږي په دې کې فرق شته یو څوک کوشش کوي زیار باسي الله به د عزت سره ورکوي لیکن یو څوک حال سستی تنبلی مصرف بېځایه مصرفونه دا بې عقلي هغه ته به د ذلت سره رسېږي خپل رزق روزي به د سختې تنګۍ سره رسېږي نو ما خبره دا درته کوله چې دنیا په نصیب ده آخرت په کوشش دی دین په کوشش دی تقوا په کوشش دی عجیبه وانتې که موږ دا ته چې آخرت په نصیب غواړو دنیا په کوشش غواړو آخرت په نصیب خامې نصیب ته سپارلی دي انسان په کوشش باندې د جهنم څخه بچاوېدلی شي د جنت والا ځان جوړولی شي سړی نیک عمل کوي انسان په کوشش باندې آخرت برابرولی شي الله دې موږ ته هدایت وکړي نو په دې خاطر باندې زما قدرمنو مسلمانانو که موږ تاسو دینداري غوره کړو د الله مینه محبت د الله نه څوک خوف لري ډار لري له هغه نه هر څوک خوف و ډار لري د الله سره څوک مینه لري د هغه سره هر څوک مینه و محبت لري